مشهور واقعه صحیح البخاري کې حدیث راغلی بني اسرائیل په دور کې یو واقعه راغلی سړی نه نوي مړي کړي نه نوي یو کم سلو ته دا وړه خبره یو کم سل مړي کړي زاهد تراله داسې پرهیزګار مولا نو ته پوښتې ته وکړو چې دروازه ما دپاره توبې څه چانس شته یا نشته ورګه چې نشته تام د کور برابر سلې پوره کړ په طلب د توبې کې چا ورته ویل چې پلانکي کلي ته لاړ شه ته یو عالم دی عابد دی به تا ته ترتیب دروخي هغه چې لاړ و هغې ته یې وویل چې توبې وي او بلکل توبې دروازه خو بنده نه ده رجوع الله ته وکړه خو یو شرط دی او شرط دا دی چې دا ماحول به پرېږدي دا د ګناه ملګري دا حالات به پرېږدي نو بیا به ستا دپاره ترتیب جوړېږي هغه دا دی چې هجرت وکړه د دې ځینه د بدانو د محفل نه لاړ شه د کمزورو ملګرو نه اخوا شه د نشیانو نه اخوا شه د ډاکومارو نه اخوا شه د شکمارو نه اخوا شه د قاتلانو نه اخوا شه نو بیا به تا باندې اثر کوي روان شو لاره کې وفات شو رسېدلی ابن دی لاره کې وفات شو الله ملایکې راولي هم هغه ملایکې راغلي چې د نیکانو روحونه اخلي او هغه ملایکې راغلي چې د بدانو اخلي دواړه راغلي یو ویل منګې اخلو بل ویل منګې وایي زه د ځمکه به ناف کړو چې د کوم طرف ته یې ځای کم هغه به ترې واخلي نو الله رب العالمین د ځمکه ورته رانږدې کړو نو روح ته هغه ملایکو واخیسته چې هغه د نیکانو نه اخلي د توبې دروازه کلاوه ده زم ګناهګار تم ګناهګار بلم ګناهګار او بلم ګناهګار خو اصل خبره دا ده چې الله ته رجوع وکړه که په تا سخته راځي هم الله ته رجوع که په تا راحت راځي هم الله ته رجوع داسې به نه وي چې په تا راحت راله د الله نافرماني شروع کړي او په سخته کې الله ته جاړې صحیح ده چې الله به ستا فریاد واوري خو ټیم پکې لګي او چې په خوشحالۍ کې الله ته رجوع کې نو په خفګان کې هم ستا په خفګان کې ته الله ته یاد یي الله به ستا هغه درد ته دا رسوي چې کوم ته ته غواړې خو د ادم بچی څه کوي په خوشحالۍ کې د خوشحالۍ نه په اسمانونو ډزې کوي د الله نافرماني کوي ګډېږي ډمانې راولي او پروګرامونه کوي او په خفګان کې بیا وایي یا الله زما حالات برابر کړي بدل به کی خدا زور خو به د نوځي که نه هغه ګناه چې دې کړې وه هغې سزا خو به درته میلاویږي زور به درته میلاویږي او مکافات عمل دی د ادم بچي الله ته رجوع کا